په دې زمانه کې چې هر سړی خپلې چارې او هر څه کې خپله ګټه ګوري، د وفادارو ملګرو موندل اسانه چاره نه ده. خو په ژوند کې د څو وفادارو دوستانو لرل ضرور دي څو په سخته تنګه کې اوږه درکړي. خو څنګه داسې ملګري ولرو چې په سخته کې د حساب وړ وي؟ ما د خپل ژوند له تجربې دا څو ټکي زده کړي. د ملګرو انتخاب په فکر او خبره کوه. د خپلو ملګرو په حلقه کې یوازې داسې کسان منه چې تا یې په نورو چارو کې تعهد او ژمنتیا لیدلې وي. هغه چې نورو ارزښتونو ته ژمن نه وي، ستا ملګرتیا ته هم ژمن نشي پاتې کېدی. یوازې هغه کسان د خپلو ملګرو په توګه انتخابوه چې ارزښتونه او د ژوند معیارونه یې تا سره ورته وي او د همدې ارزښتونو او معیارونو پر بنسټ ژوند کوي. درېیمه او وروستۍ خبره دا چې سخت حالات کلکې رشتې جوړوي. هغه کسان د ملګرو په توګه غوره کړه چې له تا سره له سختو شیبو او سړو تودو تېر شوي وي. که دې د داسې کسانو ملګرتیا بایللې وي، بیرته پسې ورستون شه. اوس همدومره.